زما د خوږ اسلام عزتمند مشرانو کشرانو دوستانو ورونو په دې خبره زمونږ عقیده ده او دا عقیده به ګورې کلک او مضبوطه ساتي چې د دې تمام مخلوقاتو مالک او خالق او رازق دا الله رب العالمین دی په دې به کلکه عقیده ساتي چې په دې مخ د کائنات کې دا څه دي د دې خالق او د دې مالک او د دې رازق دا الله رب العالمین دی دا څه چې مخلوق څه ته وایي ما سوى الله دا الله نه علاوه چې دا څه پیدا دي دا ټول مخلوق دی بس ته په دې سوچ کوا چې څه ستا نظر ته راځي او ستا د دې نظر نه تیریږي دام او چې څو زما ستا د نظر نه بالاتر دي خو چې دا څه په دې کائنات کې دي په دې ځمکو اسمانونو کې دي ته ټولو ته مخلوق وایي د دې مخلوق پیداونکي ذات څوک دی الله رب العالمین په دغه مخلوقاتو کې یو مخلوق دا جاندار دی دا ساچې دي مخلوقات خو ډیر دي د الله د مخلوق خو زو ته اندازه نشي لګولی اسمان د الله مخلوق ځمکه د الله مخلوق اونې د الله مخلوق بوټي د الله مخلوق ستوري د الله مخلوق اندازه نشته خو په دې تمام مخلوقاتو کې یو مخلوق دا جاندار دی دا سا اغشتونکی او چې دا څومره دا سا علی د دوی د زندګۍ بقا دا په خوراک باندې ده نو گویا چې د دې ټول جاندار مخلوق چې هغه رزق ته محتاج دی نو دغه رزق ورکوونکی والا ذات څوک دی الله رب العالمین نو الله د دې ټول مخلوقاتو چې کم رزق خوري د دې رازق دی او د الله مخلوق څومره دی وما يعلم جنود ربك الا هو الله ته پته لګي مونږ خو صرف وابوله دي چې په دې خپل سترګو دا بعضې مخلوقات دي بعضې مخلوقات داسې دي چې زمونږ او د ستاسو د سوچ او د فکر نه ماورا دي هغه مخلوقات چې کوم جمدي دي الله ولا رزق ورکوي او د دې رزق دا ذمه الله په خپل اغشتې ده تیمور جانا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها چې څه په مخ د دې ځمکې دي او دا ګرځي څه پکې ده الله وی د دې د ټولو رزق ذمه زما په ذمه باندې او ورکوي الله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين بالکل ارض چاله چې د چا څومره د رزق ضرورت دی الله د هغې ضرورت مطابق قسم بالله الله هر مخلوق نه رزق ورکوي چې څومره په دې مخ خو وړوکې نه وړوکې دی ولا الله رزق ورکوي او کو د لوی نه لوی دی نو ولا الله رزق ورکوي په دې روایاتو کې تیمور جان داسې راځي چې د الله خو عجیبه مخلوقات دي په دې مخلوقاتو باندې یو وخت کې د حضرت سلیمان علیه السلام باچۍ راغلی ده خو زمونږ او ستاسو دا باچاهي چې وي نو دا په انسانانو باندې وي سلیمان علیه السلام د الله نه سوال کوي خدای باچۍ غواړم خو داسې باچۍ غواړم چې مخ په کائنات کې د چاله هم نه ورکړي او نه یې چاله ورکړي وابوله دي صاحب رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي خدای باچۍ داسې راکړي چې په مخ د کائنات کې داسې باچۍ چاله الله ولا ورکړه نو قرآن شریف کې الله وی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فارس باچۍ نو په دې میګو باندې باچۍ و او د دې میګو د دې باچاهه بعضې واقعات او هغه دي چې الله په قرآن کې ذکر کړي بلکې دا یو خبره بله وره په قرآن شریف کې یو سورت د میګي په نوم باندې دی سورت نمل نو بعضې واقعات قرآن کې راغلي دي بعضې تاریخي روایاتو کې راغلي دي د تاریخي روایاتو کې یو واقعه داسې ده چې سلیمان علیه السلام په میګو باندې باچي و نو یو ځل یو میګي نه تپوس وکړ وایي ته څومره خوراک کې نو میګي ورته یو عجیبه خبره وکړه دا ستاسو خپل ذهن کې هم راولي میګي ورته وایي
وی زما د ټول کال د خوراک مجموعه چې راجمه کی وی دا د غنم یو دانه زه په دې یو دانه باندې ټول کال تیرو سلیمان علیہ السلام وتی بالکل ستا دا خبره منم خو دا ز عین الیقین تا دا خبره رسوم دی خپل سترګو وړاندې وینم چې واقعي دا خبره داسې ده نو یې څنګه چل به وکړي طالب زه یو دانه درکم نو تا به زه په یو ځای کې بند کم نو که ته جمدي راووتې نو زه به وایم بالکل دا ستا خبره صحیح ده ته ستا د ټول کال یوه دانه او که نه ته ترې مخکې مړ شوې نو دا تا بیا د روز ویلي وی وکړه د الله رسوله نو سلیمان علیہ السلام میږي راواغېشته او دانې ورسره د غنم کېښوده او هغه یې بند کړه نو یو کال پس سلیمان علیہ السلام هغه میږي روغ کړه چې میږي یې روغ کړه تیمور جانه نو میږي نیمه دانه خوړلې وه نیمه ورسره وه نو سلیمان علیہ السلام ورته تا خو ماته چې زما د ټول کال یوه دانې تا خو نیمه خوړلې ده وی او وی دا هغه وخت کې چې زه د الله په قبضه کې یم او په اختیار کې یم نو زما یو دا او چې ده د بنده ته رالم نو ما یې په الله یې را نه راځي او په بنده یې را راځي څنګه چې تا نه ایر شمه نو ما ویې چې راشه په دې نیمه دانه به یو کال ګزاره وکړم او په دې نیمه مې دا به بل کال لیخې او په بل کال کړم نو گویا چې د میږي د ټول کال خوراک نیمه دانه د غنم ده داسې مخلوق شته دا ستا د ذهن دپاره یم چې الله څه عظیم ذات او داسې مخلوق شته د الله چې دومره خوراک کوي دومره خوراک چې ستا د عقل به اوس وخوځي څنګه به وخوځي دا خبره او دا کومه روایت چې ته زه یم نو دا داسې کتابي یا قصوي روایت نه دی مولانا تیمور جان صاحب ناست دی دا په حدیثو کې دا واقعه ده او زمونږه د احادیثو یو وړوکې شان رساله ده په هغې کې هم دا واقعه ده چې سلیمان علیه السلام یو ځل الله ته ووي ته دې ټولو مخلوقاتو له رزق ورکې وی یو وخت وله زم رزق دې ټولو مخلوق له ورکو الله ورته دا سته نشي کولی وی یا الله چې ته یې نشم کولی بالکل یې نشم کولی خو خیر دی زه یې په دې خپلو سترګو باندې لګېږم وی ښځه شروع کړه نو ما خو تاسو چې د سلیمان اسلام پیریان او دیوان دا ټول دغه نو شروع یې وکړه نو غنم نو جوار نو شپږ میاشتې چې پیریان یو شیز راغونډ کي دیوان یې راغونډ کي انسانان یې راغونډ کي دا به څومره خوراکي نو یو عظیم درستخان یې د سمندر په غاړه باندې واچو وی چې ستا څومره مخلوق دی شپږ میاشتې ګورې په خولې یادېږي شپږ میاشتې او چې څومره انتظاماتو په زرګونو نه په لکونو میخې او غویان او څه دا یې ټوله لال کړل او خوراک یې تیار کړه شپږ میاشتې یا خدایه په خولې یادېږي دا په روایاتو کې چې شپږ میاشتې پس یې خوراک تیار کړه چې د کروڑونو انسانانو خوراکو نو الله ته وی خوراک مې تیار کوست میلمنو ته وی راځه انسانانو ته وی ښه وی زما خو مخلوقات ډیر دي یو په سمندر کې دي یو په اوچه دي لومبې کم یو ته وویم وی یاره د سمندر دا به تې مخکې کړو وروسته به بیا دې نورو ته ووې نو چې د سمندر په خوا کې هغه درستخان اچولو د شپږو میاشتو خوراک یې پې تیار کړو الله د سمندر یو کپ ته حکم وکړي ورشه نن د سلیمان علیه السلام روټۍ کړې ده نو بس هغه ورغې او تاسو تیمور جان څه کې دي دا طالب علم څه کې دي هغې کې دي نو هغه چې کب راغې او کوم ځای دی خوراک وي دا دی تاسو د الله په ذات یقین وکړئ په روایتو کې راځي وی کب خوله اوچته کړه او په یو نوړۍ کې د شپږو میاشتو هغه خوراک واچو تېرې کړه سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو ورته یې دا دې څه چل وکړه دا دومره خوراک الله اکبر یقین د الله په ذاتو کې دا په روایتو کې دي وی کب ورته وایي چې ښه ته خو عظیم پیغمبر یې دا وخت ته میلمنو ته دا وایه چې میلمه دې راشي ته ورته چې دا څومره خوراک دې وکړه هغه وایي په دې نیمه شپږ میاشتې زه به د نور مخلوق سره چل کوم تا خو د ټول مخلوق وی ای د الله بنده تا شپږ میاشتې کې دا یو خوراک تیار کو دقه شان رب العالمین مال روزانه دوه نورې راکړي
بس سلیمان علیہ السلام الته بېهوشه پرېوته الله ته یې سجده ولګوله وایي واقع چې الله ته ان الله هو الرزاق ذو القوة نو د الله داسې مخلوق هم شته رازق الله رب العالمین دی او ټولو له ورکوي نو په دقې مخلوقاتو کې زما عزتمند وروڼو موږ هم الله رزق راکړي او الله نه به د رزق سوال الله ته به د رزق دعاګانې وکړي چې الله رب العالمین نو الله رب العالمین دا خو الله وعده چې زه به هر چا له رزق ورکړم نو په دقې رزق ورکوونکي کې چې ورکوي ولا الله په دې کې موږ انسانان یو موږ هم الله رزق راکړي بغیر د رزق نه زندګي نه تېرېږي رزق څه ته وایي تیمور جانه د رزق اطلاق صرف په خوراک او په څښاک نه دی وایه د رزق اطلاق زمونږ د علماوي د انساني زندګۍ څومره ضروريات دي د دې رزق اطلاق یوازې د خوراک څښاک نه دی دا چتم دی دا موږ د الله راکړی دا بسترم ده دا بیمار شو دا دویم ده دقه شان لګیا یو په دغه باندې واګونه جي صاحب هغه د پیښور نه راغی په موټر سایکل باندې دا ټول الله موږ له راکړي دا دې ټول اطلاق پر رزق باندې نو د دې د رزق ورکوونکي ذات دا د الله رب العالمین ذات او دا براکي الله رب العالمین د دې وعده الله کړی تاسو ته مو دی چې الله وعده کړی چې زه به دې ټول مخلوق له رزق ورکوم نو موږ هم دغه دې رزق راکړي اوس دلته یو مطلبي خبره تاسو ته کومه او دا ټول تقریر چې مې شروع کړی دا مې د یو خبرې لپاره شروع او دا زموږ ضرورت دی او دومره ضرورت دی چې زه هم جزء لا ينفق په دا طالبان وایي چې بغیر د دې نه زموږ زندګي نشي تېرېدی د دې نه بغیر زندګي نشي تېرېدی نو رزق به موږ له الله راکړي د هغې نه موږ انکار چې زموږ رازق الله دی خو دلته یو ډېره د پوینټ او یو ډېره عجیبه او یو ډېره فایدهمنده خبره سلیم جانه واوره او هغه څه شي د هغه دا ده چې رزق خو موږ له الله راکوي خو د دې رزق لپاره یو ډېر اهم یو ډېر ضروري او یو ډېر بهترین څیز دی چې هغې د لاندې موږ له رزق راکړی شي نو موږ به دنیا کې هم کامیاب یو آخرت کې به هم کامیاب یو او هغه د رزق لپاره څه شي دی هغه د رزق لپاره برکت دی چې الله زموږ او ستاسو په رزق کې برکت واچوي برکت څه ته وایي خیر هغه کوم چې علماو معنا کړي د هغه راته زه نه کوم او نه تاسو په هغې باندې پوهېږئ خو زه به راته د هغې هغه د پښتو ماخذ راوباسم نتیجه راوباسم نچول راوباسم چې برکت څه ته وایي برکت دې ته وایي چې یو څیز به کم وي خو فایده به له ډېره زیاته درکړي یو څیز به کم وي خو فایده به ډېره زیاته ورکړي دقې ته وایي برکت دې ته وایي برکت او دا زموږ ستاسو په زندګو کې راځي داسې څیز کم وي فایده ډېره زیاته ورکړي ډېره زیاته ورکړي لکه مثال په طور به تاسو تیمور جان وویم هسې د خلکو دا عمرونه دي نو د بعضې انسان عمر کې الله برکت واچي د هغه هغه 40-50 کاله عمر هغه الله برکتي کړي نو د 100 کالو د عمر هغې ته نه رسي چې یو کس دی 100 کاله ورکړي هغه 100 کالو کې به هغه دومره کامیابی حاصل نه کړي چې دې څومره په دې 50 او 60 کاله کې الله مقام ته ورسوي دا ولې د ده په دې عمر کې الله برکت واچو لکه مثال په طور به درته ووایم دې دنیا کې خو ډېر خلک شته زموږ په دې معاشره کې هم ډېر وي چې داسې به 100 ته مو اورېدلي 50 د پاسه 100 ته به مو اورېدلي 4.5 کالو ته به مو اورېدلي وي دا به پکې وي خو بعضې خلک داسې چې عمرونه یې کم وي او فایده دومره لوی یو کې چې هغه فایده الله رب العالمین د قیامت د ورځې پورې یو عظیمه فایده ولري زه راته ډېر واقعات زما هغه د خپلې د برکت دې خبرې له راځم او دا زموږ د زندګۍ ضرورت دی نو دې زه راته وایم خو صرف راته مثال په طور باندې وایم زموږ په دې محدثینو کې دا کوم چې موږ ته د احادیث نقل کړي دي دې کې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي خو د دې ټولو محدثینو سردار وایي تیمور جانه څوک و امام بخاري رحمه الله چې دغه بخاري شریف یې راته لیکلی دی او څومره لوی فایده مړه د بخاري مبارک فایده د تیمور جان نه تپوس وکړه د دې علماو نه تپوس وکړه چې د هغې کوم مقام دی کومه مرتبه ده چې زموږ د علما وي اصح الکتب بعده کې د قرآن نه پس ولا الله شان ورکړی بس نور به راته زه څه ویم د قرآن نه پس چې د کوم کتاب مقام دی هغه بخاري مبارک دی خو د دې بخاري مبارک چې کوم چا لیکلی دی محمد ابن اسماعیل
د دې امام بخاري عمر چې ټول راجمع کړي او د قیامت د ورځې پورې د علماو له کومه فایده ورکوي خو د دې انسان عمر صرف 60 کاله یا یو 60 کاله 60 یا یو 60 کاله عمر کې داسې عظیم کتاب یې لیکلی دی چې زه به تاسو ته د هغې یو حدیث په زه هغه خو ماته ته وایي چې د علماو نه بیا تپوس وکړه دا ولې دا الله رب العالمین د امام بخاري عقل عمر کې برکت واچو نو هغه برکت یې دومره لوی دی چې د قیامت د ورځې پورې روان د یو سړي عمر به 100 کالې نو څه پې د هغه 80 کالو کې الله برکت واچوي دقې ته وایي برکت چې سیس کمه فایدې ډېره زیاته سیس کمه فایدې ډېره زیاته نو زما د خبرې مقصد دا دی چې رزق خو به خامخا ګټي وابګل چې شهدا د سار راشي ما خامه پورې خوار لګي د بجلو پاګه تارونو کې ګوتې وي دا پکې خامخا اوس پدې کې برکت اچول چې دا فایده ډېر وکړي دا ډېر ضروري شي اوس په دا رزق الله راکړي دا خو الله وعده کړی دا خو ته چې زما په دې رزق کې برکت راشي نو د دې رزق د برکت دپاره زمونږ یو ډېر عظیم نامور عالم ډیر عظیم محدث ډیر عظیم انسان خیر هغه علماء ته پته لګي د هغې چې زه تاسو ته غلی شم علامه ابن قیم رحمهم الله د دې علماو نه بیا تپوس وکړه هغه وایي چې د انساني زندګۍ د انسان په دې رزق کې برکت ما او ګورې د رزق اطلاق تا ته ما مخکې نه وو چې یوازې په خوراک څښاک نه دی دا د انساني ضروریات زندګۍ چې څومره څیزونه دي دې ته وایي رزق نو په دې رزق کې به برکت سوي نو علامه ابن قیم رحمهم الله یو څلور څیزونه ښولي دي چې په دې څلورو اعمالو د عمل وکړه ستا په زندګۍ کې به الله بې انتها برکت واچي ستا په دې رزق کې به الله بې انتها برکت واچي هغه کارونه چې د 200 کالو په عمر کې نه برابرېږي هغه به الله وهابونه دي صرف ستا د 500 کالو عمر کې الله برابر هغه څلور خبرې څه دي هغې باندې راته نن بیان کړه چې هغه د برکت د رزق هغه څلور خبرې کومې دي او څلور اعمال کوم دي زده کې ډېر آسان دي او ډېر زیات فایدهمند زمونږ د زندګۍ ضرورت دی زمونږ زندګي کې زما د خدای په ذات باندې قسمي ګلې گلزار کیږي زمنګ د زندګۍ راحت پکې راځي سکون پکې راځي خوشحالي پکې راځي هغه څلور څیزونه علامه ابن قیم په د خپل کتاب کې را نقل کړي دي او دا زده کوي د رسول الله مبارک د احادیثو د لاندې دا نه چې یو منګړت خبره کړې ده څلور اعمال هغه څلورو اعمالو باندې موږ تاسو عمل کوو ان شاء الله الله به زندګي خشته کوي او ټولې د قرآن د آیاتونو نه ثابته کړه لومبې په هغې کې څه شی دی الحمدلله مونږ ټول یو مسلمانان او ټول چې په دې جماعت کې څومره موجود دي زه د الله رب العالمین نه دا امید ساتم چې دا تاسو چې څومره موجود دي ستاسو به د قلمبي عمل باندې د ټولو عمل او هغه څه شی دی 5 وخته مونږ 15 وخته مونږ چې کوم انسان 15 وخته مونږ کوي خو دې کې به زه یو خبره بیا کوم الله رب العالمین به د ده په دې زندګۍ کې بې انتها برکت اچي بې انتها برکت 15 واړه وخته مونځ یو اهم عبادت دی مونږ په مخکې په اسد جان بیانونه کړي دي بیا به هم پرې وکړو انشاءالله ځکه اهم عبادت دی ته به یې څنګه نو دا ته زه هره جمعه ویم او خیر دې ویل پکار دي چې د مونځ حکم الله رب العالمین په قرآن کې مونږ ته 72 کراتې کړی دی 72 کراتې صراحتا او زمونږ د علما وایي 400 کراتې اشارتا نو اهم شی دی که نه نو مونځ خو اهم څیز دی او الله به د قیامت په ورځ لومبي تپوس د مونځ کوي او زمونږ د علما وایي محدثین وایي د لومبي تپوس مقصد څه دی وایي د لومبي تپوس مقصد دا دی چې مونځ دې په صحیح طریقه کړی دی په خپلو وختونو دې کړی دی باقاعده دې کړی دی با جماعت دې کړی دی نو چې په صحیح طریقه با جماعت دوام دې پې ساتلی دی نو چې یو مونځ دې صحیح راووته قسم په خدای وي الله به فرشتو ته وي چې د نورو اعمالو تپوس یې مه کوئ ټول کامیاب مونځ یې کوي مونځ یې دا مونځ داسې یو څیز دی چې دا به ستا د نورو اعمالو زندګۍ باندې لوی اثر وکړي او نو کول یې عظیمه ګناه ده
سخته ګناه ده. خیر دلته په مونځ باندې دې وخت کې خبره نه کوم، خو تا ته صرف دومره خبره کومه چې الله په قرآن کې ویلي چې کوم سړی باقاعده مونځ کوي الله به د ده په رزق کې او په زندګۍ کې برکت. نو د مونځ پوره اهتمام کوي زما عزت مندرو، مونځ ټول کوي، خو صرف زه به راته یو خبره د هغې متعلق کوم چې په هغې کې مونږه ازاله راته کوم او د هغې راته دا کوم چې په هغې کې مونږه مبتلا یو. نو د هغې د وجې ته خو یې مونځ خو زه هر جمع سره کوم، باقاعده کوم. دا ولې بیا زما په دې رزق کې دا برکت نه راځي، زما په دې زندګۍ کې برکت نه راځي؟ د هغې یو وجه به درته زه وښیم. هغې وجه دا ده، یو وجه خو دا ده چې دا د عامو کسان دا د بعضې خلک ربړ کوم چې بعضې کسان داسې چې 3 مونځونه کوي 4 نه کوي، 2 نه کوي، 3 کوي 2 نه کوي، 2 کوي 3 نه کوي. داسې خلک دي. بعضې داسې خلک دي چې یاره مونځ کوي خو جمع سره نه کوي. دا زموږ په دې معاشره کې دا کمزورتیا شته، دا شته. نو هغه وي یاره که زما خو رزق کې برکت نشته. نه نه، لومبې خو دا چې باقاعده 15 واړه وخته مونځ، لومبې دا. دویم نمبر دا زده کې دا د دې هغه زه تا ته هغه لاره سمو، یو لاره باندې ته ځې، ټیک ته ته خو هغه منزل ته روان یې، خو زه راته یم هلکه ګوره هلته یو پول دی، پول لږ خطرناک دی، په هغې به په قلاره وړې، بیا هلته غني دي، د غنو نه به ځان ساتې. نو هغه لاره خو ټیک ته روانه ده، خو زه راته هغه دغې ښیم چې د دې سیزونو نه بغیر. نو دریم نمبر دا چې مونځ باقاعده، دویم نمبر دا چې با جماعت. دا خبرې ځان سره والې، ته به چې استاد جي قوي دي او قسم هم پرې راته زه خورم چې الله به دې زندګۍ کې برکت اچي. نو دا برکت یې والې، دا د دې وجې چې دا غلط کامې مونږ کې دي، د دې د وجې ته ویم. نو دویم نمبر با جماعت. دریم نمبر خبره یاده ساته چې د مونځ مسائل زده کړه. د مونځ چې کوم اوراد دي دا په صحیح طریقې زده کړه. د مونځ د اورادو نه خو اوس زه ویمه خیر دې خفه کېږئ به نه، دا زمونږ چې تاسو ناسو یو تقریر نه دی، دا یو تربیت دی، تربیتي خبرې راته زه کوم. زمونږ د ټولو په مونځ کې فرق دی، الفاظ زمونږ صحیح نه دي. ته په خدای یقین وکړه، زه ته قسم خورم چې زه ته د خپل جومات بعضې کسان یاد کړم، خو هغه تا د هغوی هغه الفاظ واورېدل نو ویې به چې ښه ده چې دا مسلمانان دي، کفر ته ښه ده چې نه لیکلي. داسې الفاظ وي. ولې مونږ په دې باندې شرمېږو؟ مونږ د مونځ الفاظ نه زده کوو. نو د مونځ الفاظ هم غلط دي. نو وعده خو الله کړې ده، تا ته پرې ولې نه میلاوېږي؟ ستا د مونځ الفاظ غلط دي، مونځ به صحیح. دویم نمبر د مونځ مسایل، ته د الله په ذات یقین وکړه چې زه په منبر باندې ناست یم، چې زه راته د ډېرو خلکو یم او نه دې وخت کې ستاسو دا حیا علم دا تاسو نه تپوس نه کوم، خو زمونږ خلک د مونځ د فرایضو نه دي خبر چې په مونځ کې څو فرض دي، په مونځ کې څو واجبات دي. اوس په ترک د فرایض وایه تیمور جانه په مونځ کې څه فرق راغی؟ اونو شو، شاباس اونو شو، فرایض مونږ نه پاتې شو، اونو شو مونځ. د مونځ د واجباتو مونږ ته پته لګي، په ترکو د واجباتو باندې سجده سهوه واجب شوه، مونږ ته پته نه لګي. نو ته به ماته یو سجد زه خو مونځ کوم، دا زما ستا رزق ځکه کولاویږي نه چې تا د مونځ په افعالو په اقرانو باندې ځان نه دی خبر. نو زما عزتمند وروڼو، زما خو تاسو وي چې دا زموږ یو تربیتي دوره ده، زموږ یو تربیتي بیان دی چې د مونځ مسایل زده کړي، د مونځ الفاظ زده کړي، د مونځ طریقې زده کړي، د مونځ واجبات زده کړي، د مونځ فرایض زده کړي. او بیا د هغې اخري خبره کوم، اخري خبره چې دا واجبات فرایض په وخت باندې کول با جماعته، دا هر څه دې وکړم، دې سره یو دا کوه چې مونځ په اطمینان. ډغرې مو وه، قسم په خدای په معذرت سره وې مونږ ټول ډغرې وو، سجده، رکوع، قومه، جلسه، هېڅ فرق نشته. نو زما د خبرې دا وخت دغه لاړو چې د مونځ پوره اهتمام کوئ، په ښکلې طریقه باندې کوئ. والله العظیم د رسول الله مبارک د احادیثو د قرآن د آیاتونو نه دا خبره نن ځان سره یوسئ چې په صحیح طریقه باندې مونځ کې الله به د په رزق کې بې پناه برکت اچي. الله یې زموږ د ټولو مونځونه صحیح. نو لومبې مونځ شو. دویم نمبر چې ستا په زندګۍ کې او په رزق کې او په خوشحالو کې برکت اچي، نو د هغې دپاره دویم څیز استغفار. الله قرآن کې
د استغفار په ویلو باندې به الله ستا د زندګۍ ټولې خوشحالۍ خاله درکړي. دا څه نه ویل، دا الله په قرآن کې فقلت استغفروا ربکم وایه تیمور جانا انه کان غفار. الله وی استغفار وایه انه کان غفارا، زه ډېر بخښونکی ذات یم. نو تا استغفار راته بیا ویم چې استغفار څه ته وایي. تا استغفار وی الله وی انه کان غفارا، زه ډېر بخښونکی یم. نو لومبې خو دا ده چې په صحیح طریقه د استغفار وی نو چې ستا څومره د زندګۍ واړه ګناهونه دي او تعلق یې د الله سره دی، یا غټ ګناهونه دي او تعلق یې د الله سره دی، په دې استغفار د الله ټول ګناهونه معاف. دا الله وی انه کان غفارا. نو چې ګناهونه دې معاف شي نو الله وی دویم نمبر انعام یې وره بابګل جسے په ګوتې شماره. دویم نمبر انعام دا دی چې یرسل السماء علیکم مدرار، د رحمتو د خوشحالۍ او د مسرت او د کامیابۍ نه ډک بارانونه بر باندې. اوس دا باران خو یو دا ظاهري باران او یو باطینی باران دا چې د الله وی چې دومره رحمتونه بر باندې راوورو چې ستا په تصور کې به راځي. دریم نمبر پیدا پیدا یرسل السماء علیکم مدرار. دریم نمبر بس چلو کوم استغفار دا ويمددکم باموال، او زبد مدد کوم پدی باندې چې د څومره نه غریب ترین انساني د دې استغفار په وجه باندې الله وی د دنیا مالدار ترین انسان نه تانه د اموال مال برنه در. او څلورم نمبر برسل وبنینا، او ستا د زړه د خوشحالو اولاد برنه در، ستا د موټو د مضبوطولو اولاد برنه در، ستا د نسل د بقا د تیرولو اولاد برنه در. ويمددكم باموال وبنين. څلورم نمبر به الله وی زبر داسې اولاد درکم نیک عمل چې ستا د زندګۍ ټولې خوشحالۍ به الله تعالی درکړي. پنځم دا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، د باران او د لاندې نه الله وی د رحمتونو باران دی کړه، جنات، باغونه، نهرونه، یعنی چې ستا د انساني ضرورت زندګۍ څومره رزق او خوشحالي دی الله وی ټول بدل دا الله رب العالمین په څه باندې کړی؟ دا په استغفار باندې چې الله رب العالمین ته بخښنه هر وخت وباسي. نو استغفار وی ستا استغفار دی ته وی چې د خپل ګناهونو معافي الله ته استغفار چې الله زه دې ګناهګار دا کوي. د دې ډېره لویه فایده ده. موږ استغفار پیژنو نه خیر په استغفار باندې خو مستقل بیان غواړي، هغې باندې به انشاءالله چېرته بیان وکړو. موږ پې کړي دي خو د الله نه هر وخت د خپلو ګناهونو معافي غواړه. رب ته وایه هی زه راته یو خبره کوم، ګناه رانه وشو فورا معافي، بیا رانه ګناه وشو فورا معافي، بیا رانه ګناه وشو فورا. رسول الله مبارک وایي خو د یو انسان نه زر کرتن ګناه وشوه او دې د الله نه معافي غواړي، الله وایي دا زر واړه ګناهونه مې ورته معاف کوي. نو معافي غواړي د الله نه، فایده به راته ډېره زیاته. نو دویم نمبر الله وایي چې کوی چې زما د په رزق کې، په زندګۍ کې، په ژوند کې، په مال کې، په اولاد کې، په لمحه لمحه کې برکت راشي. د برکت دپاره دویم نمبر لوی ذریعه د الله په جنت کې استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه وغیره د استغفار ډېر لوی. او بیا د ټولو نه لوی استغفار چې سید الاستغفار ورته رسول الله مبارک ویلی دی، هغه خامخا وایه تیمور جان اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك وما استطعت. دا الفاظ د سید الاستغفار دي، دا وایه د دې ډېر. دا په موبایل کې شته، اوس دور د موبایل دی، په موبایل یې نه زموږ دا شاګرد به یې راته ولیکي دا سید الاستغفار د ورځې یو 3 ځله سهار وایه، 3 ځله یو ماښام وایه. او دا پکې تصور راوله چې خدای زه د خپلو ګناهونو معافي غواړم. قسم په خدای الله برله رزق ویان. نو دویم نمبر ذریعه چې وی زما د رزق کې برکت وي. برکت په مې ته هغونه چې مخکې یاد کړه چې مال به لږ وي خو فایده به ډېره زیاته وي. شاباس، مال به لږ وي خو فایده به ډېره زیاته وي. نو دویم نمبر د رزق د برکت وي سبب هغه استغفار. او دریم نمبر د رزق د برکت وی ذریعه چې زما د په رزق کې برکت وي صدقه ده.
او صدقه په دوه قسمه ده یو صدقه فریضه ده کوم پتا باندې فرض صدقه ده چې هغې ته موږ په پښتو په ژبه کې څه وایو زکات ورکوي چې په چا باندې فرض دی د زکات انشاءالله بل جمعه بله میاشت چې دغه کېږي به د زکات دا ورکوي چې کوم د باندې فرض دی چې هغه زکات دی دا ورکوه دا به ستا په زندګۍ کې برکت اچي ستا په دې مال کې به برکت اچي قسم په خدای کو ستا مال الله رب العالمین تبا کی یا ختم کی چې کومې پورې ته د الله رب العالمین په لار کې زکات او صدقه ورکوي قسم په خدای کې ما دا الله قسم خوړلی دی یمحق الله الربا د سودخور مال به تبا کوم و یربي الصدقات کوم سړی چې زکات ورکوي الله وی زما د په خپل الوهیت قسم چې د مال به زیاتو دا الله قسم خوړلی دی الله ویلی دي څو ځایونو کې یو صدقه فاضله ده چې کوم فرض ده او یو صدقه نافله اصل صدقه نافله ورکوه دا نه چې زرګونه ورکړي لکونه ورکړي کروڑونه ورکړي همغه خبره چې ولسي یو 10 روپۍ ورکوه حقدار له ګوري چې تا ته پته لګي چې د ضرورت دی دا چې په جوماتونو کې دا سوالونه کوي ګوري دوی له روپۍ ورنه کوي دا منې کړی دي زموږ علمای کرام په جومات کې سوال دا په سوالګري دا پروفیشنل چې کوم اسجانه پیشور دي دوی له مو ورکوي پیسې دا دوی سره تاسو په ګناه کې مدد کوي نه زه چې په دې جومات کې څومره ناست دي سلیم جانه په دې جومات کې څومره هر یو انسان ته پته لګي چې دا پلانکې سړی غریب صدیق جانه داسې ده هر سړي ته پته لګي په دې جومات کې چې موږ څومره ناست یو موږ ته د هر سړي پته لګي چې دا غریب دی د ضرورت هغه له پټي ورکا 10 روپۍ ورکا 100 ورکا 1000 ورکا چې څومره ستا وس کېږي دا روزې لږه نه لږه صدقه خامخا کوي قسم په خدای دی کې به مال کې اضافه مال به م الله دومره زیاتوي او الله به هم داسې امداد کوي چې ستا په تصور کې به ملي مختصر ویم په یو نیمه به انشاءالله بس کوو او مختصر راته ویم زموږ د احادیثو اسجانه معتبر کتاب بخاري شریف په دې بخاري کې یو واقعه ده په بین اسرائیلو کې یو سړی پټي کې لګیا او کار یې کو دی کې یو بزرګ په لار روان ناګهانې دې غوږونو لا یو اواز راغی ویسک حدیقه فلان وی د پلانکي سړي باغ دې اوبه شي دا دې بزرګ دې غوږو له راله چې هلکه وي دا پلانکي څوک دی وي دا بالفرض دا حلیم آباد هغه پلانکي یادی کنه بس دې زر لاړه چې لاړه ویې کتل وی هغه څه شوي پټي کې دی چې ورپسې دا بزرګ پټي ته لاړه تاسو د الله په ذات یقین کې قسم په خدای دا رسول الله مبارک وي بخاري مبارک حدیث دی یا جلد اول کې دی یا جلد ثانی کې دی چې هغه بزرګ راغی چې اوس ګوري ټول الاخونو ته شین او د هغه په پټي باندې الله باران نه کړ اوس کاکا لګیا دی بلچو سړی د کله یو باغ یې اوبه کول کله بله باغ یې اوبه کول کله درېیمه باغ یې اوبه کول ټول پټي یې اوبه کړ باران ودرېد په نور یو ځای کې رسول الله مبارک وي ونه شو چې راغی حق حیران و سړي له راغی حق حیران وي ولې وی ټول ارزش شین او ستا په پټي باران وکړ ته څه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ما خو دا خبره چاته نه کوله خو تا ووایه نو څه راته ویمه وی دا زما پټي دي دې نه غنم جوار وغیره هر څه چې فصل دی وی هغه راشي وی چې هغه راشي وی چې زه کور ته راوړم نو یې هغه ټول مال زه راوالم قسم په خدای دا رسول الله مبارک وی دا 3 حصې کړم 3 منه غنم شو بالفرض وی دا یو من کم نو دا یو من خو چورلټ کېدم دې پټي دپاره او دا یو من راوالم چورلټ یې خپلو بچو له ورکړم او دا 3 من راوالم چورلټ یې په غریبانانو وویشم چورلټ یې په غریبانانو وویشم نو زما د دې مال 3مه حصه زمونږ په مال کې 3مه حصه ورکول دي اسجانه 40 و شاباس د هغه په مال کې 3 نمبر حصه په 3 روپو کې 1 روپۍ زمونږ په 40 روپو کې 1 روپۍ هغه په 3 روپو کې 1 روپۍ نو دا ټول دی له ورکړم قسم په خدای رسول الله مبارک وتی او بزرګي بعینه به د دې په ذریعہ باندې الله رب العالمین
هغه ناشنا مدد ستا وکړه چې په دې ټول کائنات کې د چا مدد نه کړی، صرف ستا په پټي باران چې الله وکړه، دا د دغې صدقې د برکت الله. نو برکت دې ته وایي، دې ته وایي برکت. نو ستا په مال کې به الله رب العالمین بې انتها برکت اچوي. نو دریم نمبر وی چې زما په مال کې د برکت وي، د هغې لپاره صدقه. او څلورم نمبر دا ګورې دا هغه ډېر زیات خوري، دا څلور مې راته دی چې دا زموږ د ټولې زندګۍ مونږ او تاسو کولی شو، ځکه یې راته بیانوم. څلورم نمبر هغه وایي چې د انسان په مال کې د برکت راشي، نو د هغې لپاره دا یو چل کوي. چل خو خیر د خلکو دپاره آسان دی، بابولي صاحب دپاره آسان دی، ستاسو دپاره ویم چې وی زما د مال کې د بې انتها برکت وي، نو دا چل کوه د صبح صادق نه راواله، یعنې د اذان نه راواله، د سهار د اذان نه راواله تر د نور د خطو پورې به اوده کېږي نه، د الله په ذکر کې به ځان مشغول. د سهار د اذان نه اصله ما ته ګوره، تا ته ویم ځکه ته پکې ګډوډې، د سهار د اذان نه تر د نور د راختو پورې به دا وخت نه ضایع کړې، دا به ټول په عباداتو کې ځان راولي. د اشراقه پورې سهار اذان وشو، خپل تلاوت، خپل ذکر و اذکار، بیا راشه جمع سره مونځ، بیا کو ممکنه و ایثار چې لږ جومات کې، دا نه چې امام دې وخته سلام الو چې بلې وخته ګورم زه په دې کوڅه کې سړي ووینم. د خدای بنده د سهار وخت یې لږ شان رب ته دا سر ښکته که، بار څه دي خو بار به دقه واله او ماله او کېده او اوچت که، دقلته مونږ الله ته لږ متوجه شو. ډېر بهترین اذکار د سهارې راغلي، ډېر بهترین اذکار، لږ دا ووایه که نه. اوهو اوس وخت نشته. رسول الله مبارک د تهجدو نه راویښ شو، لاړ، د هغه یو بیبي ده، غالبا یو ام سلمه ده، یو ام حبیبه ده، میمونه ده، حضرت میمونه، ام میمونه د رسول الله بیبي ده، چې رسول الله مبارک مونځ له لاړه، دا د پېشمني نه راپاڅېدلې ده، د پېشمني نه. رسول الله مبارک د سهار مونځ وکړو، بیا اشراق وکړو، بیا د ساق مونځ وکړو، یعنې د سهار د بانګ نه تر د 9 بجو پورې داسې به راته وویل چې رسول الله مبارک راغی. نو میمونه رضی الله تعالی عنهما هغه شان په مصلی ناست، رسول الله مبارک وی دا تاسو څه ویل؟ وی دا ما د الله ذکر او اذکار کو. وی ښه دې کول. وی زه تاته یو څلور کلمات ښیم، د پېشمني نه راواله تر د 9 بجو پورې چې تا څومره اذکار کړي دي، د دې څلورو کلمو د برکته به ستا هغه د ټولو اذکارو چې کوم ثواب دی هغې نه به زیات د دې څلورو کلمو هغه څه شي دي؟ سبحان الله وبحمده وایه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. مخکې مې درته ویلي د سهار د تهجدو نه راواله تر د 9 بجو پورې یو سړی ناست دی او ذکر او اذکار کوي، هغه ده وي، او د سهار د مونځ نه پس صرف دا څلور کلمات وي، د ده دوې شان دي د الله په طرف. موږ څه چل کوو؟ سلام هم نه اړولې، بنډه وو لږ د خدای په. نو ګورې دا د سهار د دې اذان نه راواله تر د اشراقه پورې چې دا وخت په عبادت کې تیر کړو، په ذکر او اذکار کې دیګر کړو، والله بالله ثم تالله الله به دې د هغې ځای نه د رزق بندوبست وکړي چې ستا په وهب او ګمان کې به وي. د رزق لویه دروازه ده، موږ ته ځان دغه کړی. نو بس رزق مخکې او موږ ورپسې، هغه دا دی چې رزق ته به مخکې او رزق به د پسې وي، موږ نه مخکې رزق دی او موږ ورپسې، لکه بېدبي دې معافي او بیا دې معافي، لکه د ځناورو د سپو پسې روان. نه دا رزق ځان پسې روان که، دا د دې د کلمات د برکت. نو د سهار د مونځ نه راواله اسجانه تر د اشراقه پورې به خوب روزانه نه، بس ته ګوره چې ستا خو دا مستقله، دا نه چې بس صرف موضوع کو خبره ختمه، نه 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 نه، الله ګورې داسې نه کوي. الله دا عادت شریفه ده چې تا به ګورې لږ شان احسب الناس وایه ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وایه که نه یار وهم لا یفتنون. څه شو اعتزال؟ دا صرف دا نه چې په خولې باندې ایمان، نه الله وایي لږ به ازمېښت کومه، لږ به ته د خپل لاس نونه کار علي، بیا ته ګوره چې زه بیا څه چل کوم. نو ابوالهدي صاحب څلور اعمال مې راته وښول، یو باقاعده 15 واړه وخته مونځ، دویم نمبر استغفار، دریم نمبر صدقه، او څلورم نمبر د سهار نه راواله تر د عشاقه پورې د الله په ذکر کې ځان مشغولون.
ته دا څلور کار وکړه او ستا په رزق کې هغه ناشنا برکت رانغی چې تا د دې ځمکې نه اسمان ته هر شي مولا ته ونه رسو چې څه جرم به یې کړی مانه الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي ان شاء الله په دې به عمل کوو که نه وعده را سره وکړئ زه خو تاسو نه وعدې یم خو خیر دا وعده را سره وکړئ چې په دې څلورو والو خبرو به ان شاء الله موږ عمل کوو ان شاء الله ورسره ووایه ان شاء الله کوو به الله دې موږ ټولو له توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله دعا کوئ الله زموږ په حال باندې رحم الله مونږ او تاسو له دې توفیق را نصیب کړي الله رب العالمین دې سرولو والو اعمال مونږ او تاسو له توفیق را نصیب کړي د دوانو جهانو خیر دې الله نصیب کړي د دوانو جهانو شر نه دې الله محفوظ کړي او په دې خبرو په دې اعمالو دې الله مونږ او تاسو له دوام را نصیب کړي او الله دې زمونږ او تاسو د حلال رزق فراخ کړي او د حرامو نه دې الله وساتي دوانو جهانو خیر دې الله نصیب کړي جامع مسجد حلیم آباد ته څومره مونږ گزار راځي الله د ټولو قدمونه پته نه کوي واچي چا مونږ ته د دعاګانو ویلي دي الله کو دوی ویلي دي او کو د اسکرین په ذریعہ مونږ ته چا د دعاګانو لپاره الله د ټولو دعاګانې څونه مردگان د اسلام وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب الله یې د ټولو قبرونه جنت د باغچونه ورکړي خصوصا زموږ په علاقه کې عزت شاه استاد د عبدالله شاه پلارو عزت شاه سیکل استاد هغه وفات شو الله یې د هغه مغفرت نصیب نور ستاسو زموږ څومره مشران وفات شوي دي الله یې د ټولو مغفرت او الله دې د دوانو جهانو خیر نصیب او یو دعا په اخلاص باندې وکړئ تاسو به وینئ چې زموږ د جومات موږ روغن که او رنګونه مو کړل په دې باندې ډېر لوی خرچه راله خدا یو عظیم انسان چې د مجاهد اعظم فخر کشمیر الحاج محمد امین باباجی رحمهم الله یو نصیحت دی حاجی حضرت مولانا الحاج حاجی فرمان الله صاحب دامت برکاتهم دا د هغوی د برکته هغوی چاته ووي او ډېر لوی محنت یې وکړ د هغوی د برکت هغوی هغه پیسې راولېږلې د هغوی د نسو په لاس باندې لګیا دي کار لا جاري دی خو تاسو ته یو دردانه فیل کوو چې هغه موږ سره ډېر لوی احسان وکړو دی مولوي صاحب سره اصل کې مولوي صاحب سره د هغه ډېره مینه محبت او ډېر ښکلې دوست دی نو هغه دوستي هغه نباوي نو هغوی دا دغه کړې دعا کوي چې الله د هغه په ژوند کې په زندګۍ کې برکت واچي او بیمار دی په کټ باندې پروت دی هلته په ابوظهبي کې دی دعا ورته په اخلاص باندې وکړئ چې الله ولې صحت او عافیت ورکړي الله یې ژوند کې برکت واچي دا کم احسان چې تاسو موږ سره د جومات سره وکړو د الله رب العالمین هغه رحم هغه ولټو الله دې د دې عوضي په دنیا او په آخرت ورکړي مال کې دې الله برکت واچي او صحت دې ولا الله ورکړي عافیت دې ولا الله ورکړي د خیر زندگی دې الله ورکړي یو بچی دې محمد الله دې ورته د هغه خوشحالۍ نور یې قبول کړي او ژوند کې دې الله ډېر برکت څو مساجد سره مددونه کوي الله زندګو کې برکت واچي برحمتک یا